بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 21 د جنوري کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن هم نړیوال موضوعات دي، جالب دي او د اوریدو وړ دي او همدارنګې د خیبر پښتونخوا کې بریدونه دي. د ټولو نه مهم یو ځل بیا د پاکستان د برید مسله ده پر افغانستان باندې چې هغه په سر کې ونیسو، د ټولو نه مهمه ده او بیا به نور نړیوال موضوعات راته راشو. جالب جریانات روان دي، د اروپا او د امریکا ترمنځ شخړه نوي شکلونه نیسي او بدلونونه را روان دي او که الله وکړي د خدای په حکمت سره دغه بدلونونه د نړۍ کې د اسلامي نړۍ په ښه تمام شي او واقعا اسلامي نړۍ د دغې غلامۍ نه وځي او خپل په خپو ودرېږي، بالخصوص آسیا د دې غلامۍ نه خلاص شي، په خپلو خپو ودرېږي. دا به یو ډېر لوی بدلون وي. راځم د لومړی د هر څخه د مخې په قندهار په معروف ولسوالۍ باندې پرون شپه پاکستاني جټونو الوتکو برید کړی دی، هلته یې بمبارد کړی دی او بیا سهار چې کله اسلامي امارت مجاهدینو یا د اسلامي امارت اردو ملي اردو د غچ اخیستلو پروګرام جوړ کړی دی، بیرته برید کړی دی. پاکستان دا اتهام لګولی چې بې اشتعاله یې په موږ باندې برید وکړ. یو ځلې بیا هغوی خپل دغه کړی دی، بریدونه هوایي او زمیني شروع کړي دي. خو دا ځلې جګړه ډېره اوږده نه وه، ټول یو ساعت دوام کړی دی. خو په دې یو ساعت کې اسلامي امارت هغه ټولې پوستې چې پاکستان پوځ ویل کېږي د افغانستان د ډیورند د کرښې نه دې غاړه په ډېرو مودو کې را جوړې کړې وې، هغه پوستې ټولې اسلامي امارت تسخیر کړي دي، فتح کړي دي او په پنجابي پوځ یې ترېنه ایستی دی او د هغې یې دې ځینه په حساب خله کړي دي او په ویل کېږي دواړو طرف ته ځاني تاوان رسېدلی، ځکه پاکستان خو هوایي برید کړی دی، بمبارد یې کړی دی او اسلامي امارت د توغندیو برید اخواړه کړی دی، د هغې ته هم زیان اړولی دی او ډېر پوځیان یې وژل شوي دي. مکمل فکر کوم 4 دي که 5 لویې پوستې چې دلته جوړې شوې وې هغه یې تېنه مجاهدینو کاملا نیولي دي. حالات اوس هم کړکېچن دي، اگر چې حملې بریدونه ودرېدلي دي او اسلامي امارت هلته پرمختګ کړی دی، هغوی ته ماتم ورکړی دی، ځایونه یې تېنه نیولي دي او اوس فعلا دی په کنټرول کې دي. وګورو چې په دې 2 ورځو آینده کې به څه کېږي. پاکستان نور هم برید کوي یا دا دی چې همدغه کوم څه چې د لاسه ورکړي په همدې باندې بسنه کوي. راځم دویم نړیوال خبر دا دی چې اروپا هم دا هوډ وکړ که چېرته امریکا په موږ باندې تعرفې لګوي او په حساب په موږ باندې هغه پرون چې مې تاسو ویلې چې 10% تعرفې پرې لګولې ده، ویلې که دوی زما سره همغږي نشي نو دا تعرفه به دې نه زیاته شي او 15% ته به یې ویسو. د دغې باوجود د اروپا هم څنګه چې ما تاسو پرون شپه ویلي چې د فرانسې رئیس جمهور دغې قانون د بازوکا قانون تر لاندې چې ویلو سخت دریځ باید ونیول شي او آخرین خپل ټول دغه استعمال کړلی شي. اوس دوی دې اتفاق ته رسېدلي دي چې دوی به د 93 میلیاردو پاونډو وبخښئ 93 میلیاردو یورو چې په حدود 106 میلیارده ډالره کېږي، دوی به هم په امریکا باندې تعرفې لګوي او دوی مستقیما دا ګواښ کړی دی چې د پاکستان د امریکې لویې کمپنیګانې لکه مایکروسافت او اپل او داسې دغه چې دي چې اروپا کې ډېر محبوبیت لري او کله چې د یو موبایل روباسي او ټلیفون روباسي ډېر په میلیونونو دانې په اروپا کې خرڅېږي، یعنې تعداد میلیاردو ته رسېږي. په هر مملکت کې په حدود د 50 نه تر 100 میلیونه دانې خرڅېږي. نو دی ویلي چې موږ به په دې باندې تعرفه ولګو او بل دا دی چې ممکنه ده دا کمپنیګانې دلته بالکل مفلوجې شي او تاسو معلومه ده د امریکې لپاره ډېر یو لوی قیمت دی چې ادا کوي. دا تعرفې به دومره ورته ګټه وکړي که ونه کړي، خو که دا کمپنیګانې مفلوجې شولې دا د په امریکې د اقتصاد ملا ماتوي. نو دوی دا تصمیم نیولی دی چې دوی به د دې په مقابل کې د 93 میلیارده یورو تعرفه به وضع کوي
او په دې باندې کېږي او دا ګواښې امریکې ته کړی دی. همدارنګې د ډیووس په یا ډیووس ورته وایي بعضې خلک ډیووس په غونډه کې چې په بروکسل کې هلته کېږي اقتصادي غونډه ده نړیواله. په دې کې عام تجاران هم تللی شي، لوی زعما هم راځي، ټول پکې ګډون کوي، خو سیټ یې ډېر قیمته وي. یعنې یو انسان که پیسه ولري کولی شي سیټ یې واخلي په بیه. فکر کوم چې 40,000 پاونډه دی یو سیټ یې، که 4,00,000 پاونډه دی، په همدغومره پورې قیمت لري. سیټ اخیستل کېږي، دغې کې اشتراک کېږي، ټول ځي اشتراک کولی شي. د اقتصادي فورم، نړیوال اقتصادي فورم هم ویل کېږي. نو دې اقتصادي فورم ته ډونالډ ټرمپ هم را روان دی، سره دی چې د اروپا سره یې دومره لویه شخړه ده، د ګرینلینډ په سر باندې را روان دی، ښه په ډاډه زړه را روان دی او وایي چې زه به د اروپایي ټولنې مشرانو سره به ګورم او د ګرینلینډ موضوع به ورسره مخامخ کوم. په ضمن کې بله موضوع هم دغه کړې ده، یو ذهن کې جوړه کړې ده، او هغه دا ده چې دی به د پیس هغه دغه چې دی اداره چې پرون ما تاسو ته ویلې چې دی په نامه دی بورډ آف پیس، یعنې د امن کمیټې لپاره د فلسطین جوړه کړې ده. دغې کمیټې یو ناسته به دی وي چې په همدغې د اقتصادي فورم ترڅنګ به یو ناسته هلته کېږي او د ده لپاره یې دعوتنامې هم جاري کړي دي. او تعجباوره خبره تاسو دا وکړمه چې پرون چې ما تاسو ته ویلې چې دا د بورډ آف پیس کې دی مارک روبیو نیولی دی، ویټکاف یې نیولی دی، همدارنګې د کاناډا صدراعظم مې تاسو ته وویلې، په دې کې د شخصیتونو نومونه واخیستل. خو نن ورځ دا ډیولپمنټ روانو، یعنې دا انکشافات روانو چې په حدود د 80 مملکتو ته دعوت ورکړی دی چې راشي په دې بورډ کې شامل شي. چې زه دې نه پوهېږم د دې هدف دې کې څه دی، دې نه دی څه شی جوړوي. 80 مملکتو مشرانو ته دعوت ورکړی دی چې په هغې کې د چین رئیس جمهور هم دی، پوټین هم دی، همدارنګې د غټو واړه ټول ممالک یې را دعوت کړي دي. جالب ټکي پکې دا دي چې د دې عضویت به د 3 کالو پورې به وي، 3 کاله بعد به د یو مملکت عضویت به د ختمیږي، یعنې دغه 80 مملکت یې چې اوس دعوت کړي دي. او که څوک غواړي چې دایمي عضو د دې بورډ وسي، نو هغه به $1 میلیارډ ورکړي، $1 میلیارډ په مقابل کې به دایمي عضویت واخلي. اوس که سړی فکر وکړي چې دا خو یو کمیټه ده لپاره دی چې فلسطین کې امن راوړي، فلسطین کې هلته یو بل متوازن حکومت د اسرائیل ترڅنګ جوړ کړي، هلته د خلکو په حساب خلکو ته کورونه آباد کړي، کورونه وران شوي دي، هغې ته د روزي او د دې روزګار غم وخوري، شبخانې ورته جوړې کړي. نو دی دا بورډ د 80 مملکتو بورډ جوړول، بیا په دې کې هغه دایمي. او بل دا دی چې ډونالډ ټرمپ به د دې کمیټې د دې بورډ آف پیس مادام العمر تر څو چې دا ژوندی دی دا به رئیس وي، او دې دا زوم به د ده معاون به وي، او نور غړي چې دي کوم یو که دی غواړي چې کوم غړی دا کړي دا ویتو پاور به لري، هر څوک چې یو غړی دی کولی شي د شورا نه وباسي، فرضاً چین وباسي، روسیه وباسي، څنګه چې دعوت کړي دي دغه رنګې ایستلو صلاحیت هم ځان سره ساتلی دی. اوس تعجباوره دا ده چې دغه 1 میلیارډ خو تاسو ته معلومه ده چې اوس فرانسه 1 میلیارډ ولې ورکړي دایمي عضویت لپاره، هغوی دا کمیټه څه شی دی زه $1 میلیارډ ورکړم؟ یا تاسو فکر کوئ چې کاناډا به $1 میلیارډ ورکړي چې زه د دې بورډ کمیټې عضو اوسم؟ هغوی نه دی اوسم. دا ټول دام د عربي نړۍ ته، ځکه د عربي نړۍ چې ده هغه تجمل او تجلل د جلال دغې پسې ګرځي، تجمل پسې ګرځي، او هغې 1 میلیارډ ورکوي. مثلا امارات متحده 1 میلیارډ ورکوي چې زه د امریکا تر څنګ عضو دایمي اوسم. د خپل هغه حق چې دی د فلسطین دا موضوع چې ده دا د عربي نړۍ حق دی، د خپل حق کې په وزدی د امریکا د نه پیسې به اخلي. ځکه ما ته معلومه ده دې کې روسیه 1 میلیارډ نه ورکوي چې عضو دایمي شم، راځه 1 میلیارډ زه درکوم، یا چین ورته 1 میلیارډ ورکوي، یا فرانسې ورته ورکوي. فرانسې خو بالکل رد کړله په دې 80 رئیس جمهورانو کې او صدراعظمانو کې، په دې ټولو کې یو امین الماکرون دا دغه رد کړ، ویلې چې زه د بورډ کې نه راځم او علاقه هم نه لرم.
دا ورته رد کړله. دا دعوت یې د ټرمپ رد کړ. یو زیلنسکي رد کړ. زیلنسکي ویلي زما خپل د مملکت وضع خرابه ده، زه دې بورډ ته نه راځم. نور ټولو دا قبول کړی دی، خو 3 کاله پورې خو هسې په مفته کې عذاب وي. 3 کاله بعد چې وخت یې پوره شو 1 میلیارډ ولې ورکړي؟ زی ته نه بل نفر به په عوض راشي. خو عربي ممالک میلیارډ ورکوي، قطر ورکوي، امارات متحده ورکوي، سعودي ورکوي، اردن ورکوي، مصر ورکوي. دا ممالک چې دي دا ډیر قمقل دي، دا غلامان عادت شوي دي. دی دا 1 میلیارډ به ورکوي چې ودغه دلته د عضویت کې پاتې شي، او دا مرتدی جوړ کړی دی د همدغه پروګرام لپاره. بله خبر دا ده چې دا کار چې وو دا خو د شورای امنیت د 18 د نومبر 2015 د 2803 قرارداد په اساس باندې دا کمیټه جوړېدله. دا کار دا دویمه مرحله د امن لپاره چې د حکومت عبوري بالته جوړیږي. هلته خو دا ټول خبره د غزې او د فلسطین په هکله شوې وه. اوس چې دا کار روان دی، نه د غزې نوم شته دی او نه چې د نوې یو شورا جوړیږي او د دې هغه د مجلس په برسل کې راغوښتل کیږي او هلته دوی په دې باندې ناسته کوي، خبرې کوي چې ټولې دعوت کړي دي. نو خبره دا ده چې دلته د دوی د دنه څه جوړی هیا دنه، ځکه چې د دې بورډ کې نتنیاهو مستناس دی. یګانه څوک چې پکې نشته د فلسطین نمایندګي پکې نشته. نتنیاهو پکې دی، روس پکې دی، چین پکې دی، امریکا پکې ده، اروپا پکې ده، ټولې راغوښتې دي، پیسې پرې راټولوي. اما اصل نفر چې چا په سرنوشت باندې خبره کیږي، چا په سر چې قضیه روانه ده، هغه دلته موجودیت نه لري. راځمه د ایران متعلق امریکا خپل آمادګي د ایران شاوخوا کاملا تکمیله کړې ده. نظامی تحکیمات او دغه وی پوره شوي دي. د عراق له طرف نه، سوریه د طرف نه، کردستان د طرف نه، پاکستان د خوانه د ډرون او د استخباراتي همکاري او د میدان هوایي دغه په خلیج فارس کې د کشتیګانو را رسول، په بحر هند کې کشتۍ ودرول، او همداسې په ډیګو ګراسیې کې هلته خپل جنگي جهازونو آماده کول. بالکل آمادګي تکمیله کړې ده. اوس دا دی چې برید کله کوي دغه نه دی معلوم، کېدای شي ناګهاني برید کوم وخت کې شروع شي. او په دې کې سر کې وی برنامه دا ده چې باید خامنه‌ای یا ترور شي او یا اوچت کړلی شي. دا بله مرحله ده د دې. که چېرته دې کې دی موافقه شي نو بیا برید نه کېږي، جنګ نه کېږي. ایران حکومت دی وایي چې دا کېږي، او هلته به داسې حکومت دی راولي چې د دوی سره سازش وکړي او خامنه‌ای به لرې شي. خو دغه ټول په دغې په مقابل کې چین امریکې ته خبرداری ورکړی. چین ویلي دي چې د امریکا دی باید د ایران او د چین په مقابل کې زهراګین پروپاګندونه بند کړي او نړیوال قوانین او ضبط النفس ته د احترام کړي. بله خبره یې دا کړې ده چین چې د چین په قیمت باندې د چین په سر دنیا یاروي. فرضاً د ګرینلند کې وایي چې که زه لاړ نشم چین راځي. چین ویلي دی که زما سره ما کله ویلي چې زه ورځم او نه کوم علاقه لرو چې لاړ شو. ته ولې نړۍ یاروي زمانه چې د چین راځي؟ نو د چین د بهانې نه خپل ځان ته لاره جوړی او زه یو تهاجم کوي او یو ځای نیسي اشغال کوي. دا چینایانو دا رد کړې ده. بله خبر دا ده چې چینایانو چې امریکې ته دا ویلي چې په ایران باندې برید به دته ډېر قیمته تمام شي. او په تیرو څو ورځو کې د 55 نه زیات د چینایي درنې تیارې چې ترانسپورټي تیارې دي په نامه د ټوربر، هغه تیارو کې د لوی ثقیلې سلاګانې انتقال کړي دي ایران ته. کافي اسلحه انتقال کړي ده او ویل کېږي چې دې کې ډېر مهم هغه میزایل HQ-9B میزایل چې د انتقال کړي دي، دافع هوا سیستمونه انتقال کړي دي، نو ډېر څه دغه وسایل انتقال کړي دي. او ویل کېږي چې دومره انتقال چې په دې 4-5 ورځو کې صورت نیولی دی. په ټول د تاریخ د روابط د چین او امریکې کې، په تاریخ د چین د او ایران په روابطو کې کله داسې نه و شوي. دا اول ځلې دی چې په دې رقم سره دومره زیات پروازونه چې مسلسل روان دي او لګیا دي تجهیزات کوزایي او آمادګي د جنگ دپاره نیسي
چې که د امریکې برید کیږي نو دی به ورته آماده وي. همدارنګه چین خپل د میزایلونو په نامه د چانګ ژنګ 8A په طرف د امریکا مستقر کړي دي او آماده کړي دي. همدارنګه روسي خپل هغه AI والا میزایل په نامه د هوشمن او پنهانکاره پټکاره میزایل په نامه د بوروسنیک دی، داسې نوم دی روسي نوم. نو دا میزایل خپل آماده کړي دي په دغې لپاره که چېرته په ایران باندې دا کېږي نو بوروسنیک میزایل نه به استفاده کوي دی په هغې مقابل کې. د بیا هم معذرت غواړم د دغې دا نوم روسي دغه دی په تلفظ کې زه ستونزه لرم. همدارنګې راځو خبرونو ته. په دیر اسماعیل خان کې پروا ولسوالۍ کوه بهاره سیمه کې په لاسي بمونو باندې برید شوی دی. پوځي دغې ته پوځیانو ته زیان اوښتی دی، مالي او ځاني. په باجوړ کې او لکي مروت کې همدارنګې پر پوځ باندې برید شوی دی، مالي او ځاني تلفات ورته اوښتي دي. او خبر دا دی چې په اسلام آباد کې په کچري یعنی په محکمې په مخ کې چې کوم ځای کې قاضیان او وکیلان کینی د کچري ساحه ده، هلته د موټر بم چاودنه شوې ده، 20 تنه وژل شوي دي او په حدود 50 تنه نور ټپیان دي. دا خبر دی، خو په ډیرو مراجعو نه ما وکته چې د مکمل تصدیق پیدا مې نه که. امید ده چې سبا پورې د تصدیق هم ترلاسه راشي، نو دا مې تاسو سره شریک کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمین سپارم. وما علینا الا البلاغ.